بالله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. وقال الله تعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. وقال النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه الصلاة والسلام: وإياكم قد تواتأت في السبع الأواخر، ومن كان متحريها فليتحرها في 7 الأواخر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه الصلاة والسلام كان يعتكف 10 الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده، رواه البخاري. أما بعد، زما د ایمان او د کلمې ورونو، زما د اسلام ورونو او زما ګرانو هغه کسانو چې د روژې نیونکي یاستئ، الله تعالی موږ او تاسو ټولو ته هغه نیکۍ په نصیب کړه کوم چې الله جل جلاله اجرونه فرمایلي دي په روژه کې، او الله جل جلاله مو د روژې د رحمت، روژې مغفرت او عتق من النار نه بهرور کړه. اله العالمین قرآن عظیم الشان کې د روژې لپاره ډېر درنښت کړی دی، او الله تعالی دې موږ ته دا درنښت راپیرزو کړي او الله تعالی دې په موږ او تاسو باندې مرحمت کړي. کوم آیات شریف چې ما ولوست هغه د اعتکاف په برخه کې و. الله جل جلاله د اعتکاف په برخه کې فرمایي: ولا تباشروهن وانتم عاکفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. اعتکاف کول دا د الله جل جلاله د رسول صلی الله علیه وسلم هغه مؤکد سنت دی چې رسول صلی الله علیه وسلم په خپل عمر کې کول، او کله چې د روژې میاشت فرض شوې ده نو دې اعتکاف کوي، او دا اعتکاف کول په جاهلیت په وخت کې هم رواج و. او اعتکاف کې علما دا وایي، څوک وایي سنت مؤکد دی، او ځینې علما دا وایي چې نفل دی، او ځینې علما دا وایي چې دا 2 قسمتو باندې تقسیمیږي. یو هغه اعتکاف دی چې انسان په خپل باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې کوي، هغه سنت مؤکد دی د روژې په اواخرو کې. او یو هغه اعتکاف دی چې یو سړی خپل ځان لپاره نظر کړي چې زه به اعتکاف کوم، نظر کول دي. او نظر کول یو هغه فروض دي چې انسان باندې الله جل جلاله فرض کړي دي، او یو هغه فرضونه دي چې انسان په خپل په ځان باندې فرض کوي. نو هغه چې خپل باندې ځان باندې فرض کوي، نو د هغې وعده د خپلې وعدې مطابق به هغه نظر پوره کوي. او کوم یو چې الله جل جلاله فرمایلي دي هغه به په خپلو وختونو په خپل ځایونو کې هماغه څه چې فرض کړي دي هماغې باندې به عمل کوي. انتم عاکفون فی المساجد، رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې په برخه کې د هغې عمل هم دغه آیات باندې وکړ: ولا تباشروهن، تاسو مېرمنو سره مه نږدې کېږئ. وانتم عاکفون فی المساجد، کله چې تاسو اعتکاف کوئ په مسجد کې، یعنی آخري 10 ورځو کې د روژې سره تاسو په اعتکاف کې، ولهذا د خپلو مېرمنو سره مه یوځای کېږئ او مو ورسره. انتم عاکفون فی المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها.
او دا حدونه د الله جل جلاله چې د اعتکاف د لوازم او د شرایط او د ارکانو نه دي دا حدود د الله دي فلا تقربوها اول خو لا څه چې حتی ورته نږدې کېږئ مه ځکه چې الله جل جلاله دغسې کسان بیا نه خوښوي چې کوم یو د الله د محارمو او د الله د حدودو او پولو نه اوړي باید سړي وانه وړي تلک حدود الله فلا تقربوها حتی ورته نږدې هم نشي دغه آیاتونه الله جل جلاله په ټولو خلکو ته ښودلي دي او د دې باندې الله جل جلاله فرمایي لعلهم یتقون دغه زما څوک چې دغه زما د حدودو مراعات وکړي او زما د احکامو مني دا خلک تقوادار دي او زما نه هېرېدونکي خلک دي همدارنګې رسول صلی الله علیه وسلم او همدارنګې الله جل جلاله د لیلة القدر په باره کې فرمایي الله جل جلاله انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ما نازل کړی دی دا قرآن په دې د شپې د قدر کې وما ادراك ما ليلة القدر او څه پوهېږي چې ليلة القدر څه ته ویلی کېږي ليلة القدر خير من 1000 شهر دغه ليلة القدر یا دا شپه د قدر چې دا بهتره ده د زرو میاشتو نه چې یو اتیا کاله کېږي د دې نه بهتره ده ليلة من 1000 شهر د یو اتیا کاله او دا د دې لپاره راغلې ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته عرض وکړ صحابو کرامو یا رسول الله صلی الله علیه وسلم د کوم یو چې موږ تاسو عمرونه دي نو او یو شپېته کاله وي او کوم چې د بني اسرائیل او د نورو قومونو عمرونه وو د هغو عمرونه 1000 کاله او 500 کاله او 100 کاله او 300 کاله وو نو د هغوی موږ باندې هر څه اضافه شوي دي نو زمونږ کله چې زمونږ باندې اضافه دي نو د هغو عبادت په موږ باندې په ورځ د آخرت باندې زیات وي نو الله جل جلاله د دې صورت کې ورته داسې ویل چې لیلة القدر خیر من 1000 شهر دغه یوه شپه ستاسو د لیلة القدر نور عمر خو په دې پرېږده چې د هرې نیکۍ په بدل کې 10 نیکۍ درکوي 200 نیکۍ درکوي او د دې نه هم زیاتې درکوي نو دغه یوه شپه تاسو ته د یو اتیا کارو یعنی 1000 شهر نه د زرو میاشتو نه دا تاسو ته 1000 شهر د دې نه بهتره ده او دا دومره یو درنه شپه ده من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم نازليږي روح یا جبريل عليه السلام سره د خپلو ټولو افرادو او سره د خپلو ټولو لښکرو هغوی لټوي انسانان او ورسره مصافحه کوي او ستړي مشي ورسره کوي څوک چې په دې شپه کې ویښ وي دې شپه باندې دغه سلام یا دغه کم اسلام یا کم یو امانت چې دی او یا کم یو سلامتیا چې ده د روح القدس په وجود کې چې راځي دنیا ته یوه رڼا ده یوه نیکبختي ده د هر انسان دپاره د جنت او د نیکۍ یو زیری دی او یو بهترین روابط دي د اسمان د خلکو او د ځمکې د خلکو هي حتی مطلع الفجر دا به د سهاره پورې وي دا شپه او دغه نیک ساعت چې جبرائیل پکې راځي دا به تر دې وخته پورې به وي اوس وګورئ الله جل جلاله قرآن عظیم شان په دې میاشت کې نازل کړ په دې میاشت کې الله جل جلاله زمونږ باندې روژه فرض کړه په دې میاشت کې الله جل جلاله اعتکاف او هغه اعتکاف پکې کېږي په دې میاشت کې د قرآن لوستل کېږي او ختم پکې کېږي او دا زمونږ د نبي هغه طریقه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه ټولې طریقې کړي دي خصوصا هغه طریقې به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کولې هغه تر ننه پورې ټولې ژوندي دي آیا الله جل جلاله چې دا موږ تاسو ته کوم عبادات رالېږلي دی د دې لپاره رالېږلي چې موږ په تکلیف شو یا موږ ته د دې لپاره رالېږلي دي چې تاسو ریاضت وکئ تاسو جوړ شئ چې تاسو ته الله جل جلاله شفا درکړي یو ډاکټر سړي ته وایي چې راشه وګرځېږه د شکر مرض دی دومره قدمونه واخله فلاني ځای کې تفریح وکړه فلاني منظر ته لاړ شه او الله جل جلاله په خپله د عبادت په شکل کې تا ته دغه ټول شیونه رالېږلي دي په هغې باندې د ډاکټر په خوله باندې شفا کېږي خو د الله تعالی سره چې کوم عبادات دي بهترینه شفا ده د عبادات که موږ جمع ته راشو زموږ روح خوشحالېږي که موږ تراویح وکړو زموږ روح خوشحالېږي که موږ قرآن واورو خپل احکام د دین اورو زموږ روح خوشحالېږي که زموږ ستاسو وجود وخوځېږي د الله په نیز باندې نو موږ دا یو چې دغه حرکات زما خو د یو فرعون په مقابل ته نه دي دغه زما حرکات د یو نمرود دپاره نه دي دغه زما حرکات د یو شاه د یو رئیس جمهور دپاره نه دي د یو وزیر دپاره نه دي خاص الله ته دي
او الله هغه ذات دی چې ټولو خلکو سره دی او دغه یې فرض کړي دي او د همدې دپاره ورته وایي چې دغه زما لار ده ای بنده ما سره به ارتباط نیسي او په همدغه لار ما ته راشه. نو اوس دغه د شفا او نسخې ولې نه خورئ؟ دغې باندې ولې موږ نه ټینګېږو؟ دې باندې ولې عمل نه کوو؟ بیا د لیلة القدر په شپه کې الله جل جلاله هغه کوم شرافت او عزت چې هغې ته ورکړې، روژه یو شرافت دی، تراویح بل شرافت او عزت لري، قیام اللیل بل شرافت او عزت لري، اعتکاف بل شرافت او عزت لري، ختمونه پکې بل شرافت او عزت لري، هر شی په درنښت باندې. او بیا په آخر کې درته الله وایي ټول شیان زه تا ته ملایکې لیکي او د هغې اجر درته درکوي، خو د روژې اجر زه مستقیما تا ته درکوم. الله جل جلاله در سره مخامخ دی او ستا په خپله باندې عرض وړي او ای بنده د دې میاشتې نه بیا هم استفاده ونه کړه، غافل پاتې شوي. ولې پاتې شوي؟ نو رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي، عمر رضی الله عنهما روایت کوي، ابن عمر رضی الله عنه دا روایت کوي چې ان رجال من اصحاب النبي صلی الله علیه وسلم اروا ليله القدر، ولیدل لیلة القدر په خوب کې فی المنام فی سبع الاواخر، په اخیر لسو شپو کې د شلو نه راځي خواته په اخیر. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم ارى وإياكم قد تواترت في سبع الأواخر فمن كان متحريها فتحرها في سبع. نو دو چې کله دا خوب ولید، دغه خوب یې ولید، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خوب ولید، دا خوب یې صحابو ته وویل. کله چې صحابه وویل نو هغو ته یې وویل چې تاسو به دا لټوئ په دې اخرو لسو شپو کې. د اخرو لسو شپو دپاره دا شرافت او دا عزت حاصل دی. یو سړی د شپې د ماسخوتن جمع هم وکړي، همدغه علما وایي چې همدغه شرافت او عزت د ده دپاره حاصلېږي. او رسول الله صلی الله علیه وسلم من قام لیلة القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. څوک چې د ایمان او د ثواب له مخې په لیلة القدر شپه باندې ودرېږي او عبادت الله جل جلاله ته وکړي، نو د هغې ټولې مخکیني ګناهونه عفه کېږي. الله جل جلاله دا سړی بالکل نوی کوي. فرمایي رسول الله صلی الله علیه وسلم نے روایت کی عن ابي سعيد الخدري قال اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرة الاوسط. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم په من د دې روژې کې په لسو منځنیو کې اعتکاف کړی مع النبي صلی الله علیه وسلم. نو من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا، بیا راووت رسول الله صلی الله علیه وسلم مونږ ته داسې خطبه وکړه، اني أريت ما أريد ليلة القدر ثم أنسيتها. بیا مې هیره کړله لیلة القدر. حکمت پکې دا و چې وایي د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه ولې هیرېدله؟ حکمت پکې دا و که چېرته یو ساعت یوه شپه او یا یو څو ګنټې هغې ته وښیي خلکو ته، نو بیا به هماغې ته خلک بیدار وي، په هغې به اطمینان کوي، دا نورې شپې به ټول بې وده کېږي. نو په دې لحاظ یې وایي ما به هیره کړه، الله جل جلاله ورنه لرې کړه. اگر چې په قرآن عظیم الشان کې ورته وایي چې ما تا ته قرآن نازل کړی دی، فلا تنساها، تا نه به زه نه هېروم هېڅ وخت کې، او ستا به په یاد پاتې کېږي. خو دلته یې ورنه دا شپه ځکه هېره کړله چې دې کې د ټولو مؤمنانو او د ټولو امت هغه مصلحت و چې دوی باید ویښ پاتې شي. فالتمسوها في عشر الاواخر، ویې لټوئ په لسو اخرو کې، فی الوتر، بیا په لسو اخرو کې په هغه شپو کې چې هغه شپو کې وتر وي، یعنی طاق شپې وي، مثلا 21 وي، 23 وي، 25 وي، 28 وي او 29 وي. نو وایي صحابه چې مونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف وکړ، رسول الله صلی الله علیه وسلم سره اعتکاف وکړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې په خوب کې لیدلي وو چې باران به کېږي او خټې او دغه به جوړېږي. نو مونږ ته یې ویل ځئ لاړ شئ جومات ته ننوځئ. وایي مونږ چې تر څو جومات ته ننوتو نو داسې باران وشو چې پاس دا پتې او پاڼې د خرما پرتې وې د کجورو هغه ټولې وڅڅېدلې. وایي دا پړقار د برېښنا چې جوړ شو، صحابه وایي مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیده چې په خټو کې سجده ایښې وه او په تندي پورې اوبه او خټې نښتې وې. په همدغه شپه باندې د دې اعتکاف په شپه باندې چې دی و. نو د اعتکاف کېدل او هغې وخت کې هغه تکلیف او اوس کېدل زمونږ په جومات کې هېڅ چا هم نه دی کړی. ابن عباس رضی الله عنهما فرمایي التمسوا في عشر الاواخر، ویې لټوئ په اخیرو شپو کې من رمضان د روژې د میاشتې لیلة القدر، یعنې شپه د قدر ولټوئ.
فی تاسعة وشپو اخیرو کی یا پو وشتم بانی فی سابعة تبکی په هغه وخت چې یا پاتې کیږي وشپې او یا پنځه شپې پاتې کیږي. عمر رضی الله عنه یو وخت د صحابو نه پوښتنه وکړه وایي څوک ماته ویلی شي چې لیلة القدر په کومه شپه باندې؟ ابن عباس رضی الله عنه ورته وایي زه یې درته ویلی شم. وایي څنګه ویه؟ ویل چې زه فکر کوم ځان سره نو طوافونه ولیدو حج شریف نه، د هفتې ورځې ودي، اسمانونه ودي، ځمکې ودي او ټول شیونه ودي، نو د دې نه داسې معلومیږي چې ورځو اخیرو کې به خامخا به لیلة القدر به وي. نو عمر رضی الله عنه ورته وایي زما هم همدا خیال و چې همدغسې به وي. دی فرمایي قال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عشر الاواخر فی تسعة و اخیر نهشتم کې هم د دې احتمال شته دی چې دی پکې وي لیلة القدر پکې وي او په دې باندې د عمل د رسول الله صلی الله علیه وسلم او هغوی به همدغسې کول. عائشة رضی الله تعالی عنها روایت کې کان النبي صلی الله علیه وسلم دخل العشرة شد من ذره وایي کله به چې اخیر لس ورځې شوې رسول الله صلی الله علیه وسلم به خپل پرتوغاښ یا خپل هغه د لنګ کمربند به یې ډېر کلک به یې وتړی. دې نه علما وایي د دې لپاره یو خدا چې ښځو سره به نه نږدې کېده او د هغې هوس او هوا به یې پرېښودله، د کور نه به یې جدایي وکړله، تبتل به یې وکړو، جدا به شو د کور نه. او دویم دا دی چې ویښه شپه به یې په لار تېروله و ایقظ اهله او خپل ټول اهل به هم په دې شپه باندې راپاڅو تر دې پورې چې شپې به یې وپړسېدلې او دومره اندازې پورې به ولاړو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ټوله ګناه بخښل شوې وه، اما زموږ او ستاسو دپاره یې تعلیم باقي پاتې دی. فرمایي د اعتکاف دپاره عایشه رضی الله تعالی عنها روایت کوي ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یعتکف فی عشر الاواخر، نبی صلی الله علیه وسلم په اخر شپو د روژې کې اعتکاف ته فی رمضان کېناست حتی توفاه الله، تر هغې پورې چې وفات شو. ثم اعتکف ازواجه، بیا به د هغې نه وروسته د دې ښځو او یا د دې ازواج مطهراتو زموږ او ستاسو میندو مردانو به بیا دا اعتکاف به یې کوو تر اخرې ورځې پورې، تر کوم وخته پورې به چې ژوندی وي نو دا به یې کوو. فرمایي عائشه رضی الله تعالی عنها فرمایي وان کان رسول الله صلی الله علیه وسلم لیدخل علی رأسه، کله به چې دې اعتکاف کې و ما ته به د جومات نه خپل سر راوخته، د ده سر به ما ږمنځو او صفا کوو به مې او پاکو به مې. د دې نه هغه مباشرت غرض نه دی، یعنې د جومات نه بلا ضرورته باید سړی ونه وځي د اعتکاف په وخت کې. جنازې ته هم باید لاړ نه شي، د مریض پوښتنې ته هم لاړ نه شي، ځکه چې الله جل جلاله فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي د الله جل جلاله د طرفه چې زه به هغه ټول حسنات چې دوی مخکې کول چې دی د اعتکاف نه بهر و هغه ټول حسنات دلته ورکوم ورته. او اعتکاف په هغه جومات کې کېږي چې هغې کې جمع کېږي، مګر علما زیاتر د دې طرفدار دي چې هغې کې د جمعې لمونځ هم وشي. د خپلو شرعي حاجاتو دپاره وتل صحیح دي، اما د نورو شیانو دپاره وتل اعتکاف فاسدی. ابن عمر رضی الله عنه فرمایي انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية ان اعتكف ليلة في المسجد الحرام. وما د جاهلیت په وخت کې عمر رضی الله عنه عرض وکړ رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د جاهلیت په وخت کې نظر کړی و چې زه باید یوه شپه اعتکاف کړم په بیت شریف کې. نو ما ته وایي رسول الله صلی الله علیه وسلم قال فاوفي بنذرک، د هغې نظر ته ته وفا وکړه. او په بل یو روایت کې داسې وایي چې بیا وایي چې موږ دپاره هم دعا وکړه، یعنې دعا هم مستجابه ده. او هغه کوم نظر چې ته یې چې ما مخکې یو سنت مؤکد شو او یو نظر شو، په نظر باندې وفا کول رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي ولو چې دې جاهلیت کې هم دا نظر کړی و نو بیا هم ورته وویل چې ته خپل هغه نظر وفا کړه. د جاهلیت په وخت کې به هم خلکو کول، خو هغوی اعتکافونه د بوتانو دپاره وو، د هغو د نورو مقصدونو د شرک دپاره وو. اما کله چې اسلام راغی نو فی سبیل الله شو. د الله جل جلاله پاک نبی صلی الله علیه وسلم صفیه رضی الله عنها نه روایت دی انها جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم تزوره فی اعتکافه. صفیه
د هغې هغه مېرمن ده چې د خیبر په جنګ کې د حی بن احطب د هغې لور وه او د عبدالله بن مشکم د هغې د یو یهودي رئیس د یهودانو د یو لور وه او د یو خپله مېرمنې وه. دا چې کله راغله رسول الله صلی الله علیه وسلم ویل دا یوه شریفه ښځه ده او دې ته باید اسارت ورنشي. نو اسلام ورته وویل اسلام راوړم چې اسلام راوړ. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې وفرمایل چې دا د یو شریف خاندان ښځه ده، دا بې له دې نه په اسارت کې باید ونه ساتل شي په کنیزي په صفت باندې. نو ورسره په خپله باندې نکاح وکړه. صفیه رضی الله عنها ډېر روایتونه یې کړي دي او ډېر د یهودو نه یو ډېره مشهوره کورنۍ وه. دا وایي چې انها جاءت رسول الله صلی الله علیه وسلم دا راغلې وه د شپې رسول الله تزوره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیارت او ملاقات وکړي څه د احتیاج دپاره په اعتکاف په وخت کې مسجد ته راغله. په اخیرو لسو ورځو کې راغله. نو کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خبرې وکړې یو کم ساعت چې د احتیاج و هغه ور پوره کړي یا هر څه چې قامت تنقلب فقام النبي صلی الله علیه وسلم کله چې دې د ګرځېدو په حال کې شو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم معها يقلبها رسول الله صلی الله علیه وسلم د سره روان شو چې هغې سره مشایعت وکړي او ورسره روان شي حتی اذا بلغت باب المسجد تر څو چې د مسجد د دروازې ته ورسېدل. دې وخت کې عند باب ام سلمة هغه دروازه چې د ام سلمة په نامه باندې یادېږي. نو دې ته ورسېدل. په دې وخت کې دوه کسان تېرېدل. مر رجلان دوه کسان تېر شو من الانصار د انصارونه فسلم السلام واچو على رسول الله صلی الله علیه وسلم په رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لهم النبي صلی الله علیه وسلم دې دواړو ته نبي صلی الله علیه وسلم وایي على رسلكما انما صفيه بنت حي. ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم بې له دې نه د هغو سلام علیکم بیا ورته دا صفیه ده د حی لور ده. نو هغه فقال سبحان الله یا رسول الله وکبر علیهما. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وویل یا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ خو څه ګمان نه دی کړی او ویل الله اکبر ته خو د دې ټولو شیونو نه مسؤول. نو فقال النبي صلی الله علیه وسلم نبي صلی الله علیه وسلم ورته وویل ان الشیطان یبلغ من الانسان مبلغ الدم. شیطان د انسان په وجود کې داسې ګرځېږي لکه وینه چې پکې ګرځېږي. واني خشیت ان یقذف فی قلوبکما شیئا. زه ویرېدم د دې نه چې شیطان تاسو ته څه وسوسه په دې هکله باندې واچوي، بلکې دا صفیه زما خپله مېرمن وه او د دې سره ما ملاقات وکړه او زه دا بېرته ځي خپل کور ته. عن ابي هريره رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 ايام. وطول رمضان كي لسرت. فلما كان العام الذي كم يوجع اخير قال شو يعني وقت د مرد نيجي شو فيها قبل اعتكف 20. فدي وقت د اعتکاف کو د شلو ورځو. نو داسې وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به چې کله اعتکاف به کوو جبریل امین به راته د سره به قرآن عظیم شان ویو. هغه ټول قرآن عظیم شان به دوی تکرارو په هغه وخت و زمان سره. او کوم یو چې اخیر وخت شو نو جبریل امین ورسره دوه ځلې تکرار کړ. او علما دا هم وایي چې کله به رسول الله صلی الله علیه وسلم دا قرآن عظیم شان جبرائیل ته اورو او کله به جبریل امین دته اورو. په هر صورت باندې وایي چې هغه زنګونه او هغه خیري په اعتکاف داسې لرې کوي نو ټولو ګناهونه سړی داسې پاکوي لکه مور چې زېږولې وي. د عایشې صدیقې رضی الله عنه حدیث شریف روایت کوي وایي چې روژه اعتکاف نشته دی الا بالصوم مګر د روژې سره سم شته دی. خو علما دا هم وایي که یو سړی د امام صاحب ابو حنیفه وایي چې که یوه ورځ او یا نیمه ورځ سړی روژه شي اعتکاف هم کولی شي. ځینې علما دا وایي چې د یو ساعت دپاره هم نیت کولی شي. کله چې مانځه نه مخکې راځي نو د اعتکاف ثواب چا سره خبرې نه کوي، صرف د الله تعالی ذکر کوي، هغه اعتکاف کولی شي. د دې نه بهر وړلی شي. کوم چې کوم دا سنت د رمضان د میاشتې دا بې روژې باندې نه کېږي. هو که د چا سره خپله زنانه اعتکاف کوي کولی شي ورسره. خو د نورو شیانو دپاره چې د اعتکاف ماتونکی وي او لغو العبد ورکړي، قرآن، ذکر، منځونه، د الله جل جلاله د رضا غوښتنه او خپله روژه نیوله او صرف د انساني ضرورت دپاره هغې وخت کې ټایلټونه او دا شیونه نه وو دننه په جومات کې. نو عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به صرف د قضای حاجت دپاره کور ته راته، نور به په جومات کې به ناست. ملاقاتونه هر څه به یې قطع کول
او صرف هغه څه به کول چې هغه د الله جل جلاله رضا غواړي. نو په خپل پیغمبر کړي او دا سنت مؤکد دی او په قریه کې یا په کوم ځای کې یو کس وکړي نو ټولو غاړه ازادېږي، لکه په کفاف باندې کفایي غوندې دی. په هر صورت باندې اعتکاف د روژې هغه آخري مراسم دي او لیلة القدر هم راغلي. الله تعالی دې زموږ او ستاسو نصیب کړي او الہ العالمین دې روژه په خیر په خوشحالۍ سره تېره کړي او الله جل جلاله دې کال ته موږ ژوندي لري چې به یې هم ونیسو. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.